سلام و وخت مو په خیر. نن پنجشنبه د روان لمریز کال د سور 15 نیټه ده. تاسو د مشرانو جرګې له ټلویزیون څخه د دې مهال خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلوو. د ملي شورا د پرانیستلو لپاره د اړوندو چارواکو تیاری. د راتلونکي جمعې په ورځ به د ولسمشر له لوري ملي شورا پرانیستل شي. وسلوال مخالفین د ملکی کسانو عاملین دي. ملي امنیت شورا وایي د ملکی تلفاتو عاملان طالبان او نورې ډلې دي. او له ایران سره د نورو په لمسون د امریکا جګړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا له ایران سره د نورو په لمسون جګړه کوي. اوس هم پوره خبرونه. زه میرویس سلام زوی یم. د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی او ټاکل شوې ده چې سبا د جمعې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون پرانیستل شي. همداراز د یادو مراسمو د ښه ترسره کېدو په موخه د پنجشنبې په ورځ په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ په مشرۍ ناسته ترسره شوه. دغه ناسته چې د دواړو جرګو د دارالانشا د رئیسانو د وزارتو او د کابل ښاروالۍ د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د ملي شورا د پرانیستې د مراسمو په تړاو په بیلابیلو مسایلو خبرې او بحثونه وشول. د تیرې غونډې په ترتیب سره نن پنجشنبه په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ، د مشرانو جرګې د دارالانشا رئیس عبدالمقتدر ناصري، د ولسي جرګې د دارالانشا سرپرست رئیس رحیم الله غالب، د یو شمېر اړوندو وزارتونو مسؤلینو او ښاروالۍ چارواکو سره ناسته ترسره کړه. په دغه غونډه کې د شورا د افتتاح په تړاو په بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې او دغه راز په مخکینۍ غونډه کې چې کومې دندې ویشل شوې وې پرې خبرې اترې وشوې. همداراز یو شمېر فرهنګي، امنیتي، خدماتي او تدارکاتي کمیټو د ملي شورا د پرانیستې په موخه خپل کاري ګزارشونه وړاندې کړل او دغه راز د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د شورا د افتتاح لپاره لا ښه چمتووالی نیول شوی دی. همداراز تېره سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غني د یو شمېر نوي وکیلانو سره په لیدنه کې وویل د ملت تالار باید د کشمکش پر میدان بدل نشي. هره ستونزه چې لرو باید په ګډه یې د حل هڅه وکړو. د ولسمشر غني په خبره د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ احترام لازم دی او د لوبې اصول او قواعد باید تعیین کړو. ټاکل شوی چې د ملي شورا 18مې دورې د پرانیستې په مراسمو کې د ملي شورا د نوو غړو سربیره د ملي یووالي حکومت رهبران، ملي او سیاسي څیرې، د سفارتونو او همداراز نړیوالو ادارو میلمانه برخه واخلي. پارلماني ټول ټاکنې 6 میاشتې وړاندې د روان لمریز کال د تلې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شوې، خو د ټاکنیزو لانجو او د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو د کمکارۍ له امله د دې سبب وګرځېده چې د دې ټاکنو پایلې وځنډېږي. د ملي شورا مشرانو جرګه د ولسمې تقنیني دورې لپاره تیاری نیسي چې سبا جمعه د سور په 6مې د هیواد د ولسمشر له لوري پرانیستل کیږي. این جلسه که روز پنجشنبه طبق رسوم پارلمانی بر ریاست الحاج باز محمد خان زرمتی مسنترین عضو مجلس و رئیس موقت مشران و جرگه برگزار گردید. فیصله به عمل آمد که فردا تمام اعضای مجلس به جلسه افتتاحیه شورای ملی شرکت نموده و بعد از ختم جلسه افتتاحیه برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت اداری مجلس در تالار مجلس سنا حضور به هم رسانند. در جلسه اذعان گردید که به خاطر رخصتی یک هفته‌ای و تدویر لوی جرگه مشورتی صلح انتخاب رئیس و اعضای هیئت اداری در اولویت کاری قرار دارد. طبق صراحت ماده 87 قانون اساسی و ماده 8 اصول وظایف داخلی مجلس سنا، انتخاب رئیس مجلس تحت ریاست رئیس موقت به طور سری و مستقیم برای اکثریت اعضا برای یک دوره 5 ساله تقنینی و طبق همین ماده قانون اساسی نایب اول، نایب دوم، منشی مجلس و نایب منشی برای 1 سال تحت ریاست رئیس منتخب انتخاب می گردند.
په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نورې ډلې دي. د دې مطلب په څرګندولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پرونی راپور د دوی له خوا څېړل کیږي. د یوناما په راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د تیر کال د همدې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې ده. خو راپور وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو له خوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې تر 600 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په خپور کړي راپور کې ویلي د 2019 میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په انډول 23% کم شوي دي. یوناما وایي د حکومت پلوه ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې 40% او په چاڼیزو عملیاتو کې 85% ډیروالی راغلی دی چې یوناما یې اندېښمنه کړې ده. همداراز یوناما د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې تړاو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې دي. د دې شورا بیان وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پرونی راپور د دوی لخوا څېړل کیږي. دغه شورا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې جنګي قوانین او د جنګ اصول مراعتوي، خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د دې شورا په خبره دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي. دوی د خلکو له کورونو او جوماتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ډیرېدو سبب کیږي. یوناما وایي د 2019 کال لومړیو 3 میاشتو کې دولت ضد عناصر د ډیری ملکي تلفاتو مسؤل پاتې شوي چې په بریدونو کې ټول ټال 963 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله، 220 وژل شوي او 214 نور هم ټپیان شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% کموالی ښیي. یوناما طالبانو ته 9% اسلامي دولت یعنی داعش نومي ډلې خراسان څانګې ته 12% او ناپېژاندو دولت ضد عناصرو ته 3% ملکي تلفات منسوب کړي دي. دغه ریپورټ کاږي دولت پلوه ځواکونه د 2019 کال د جنوري د لومړۍ او د مارچ د 11 نیټې ترمنځ یوناما ټول ټال 608 ملکي تلفات، 315 مړه او 303 ټپیان ثبت کړي چې په خواشینۍ سره یې 12 دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي او دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. ښه راغلاست. دا هم بهرني خبرونه. امریکا له ایران سره د نورو په لمسون جګړه کوي. د دې مطلب په څرګندولو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د ملي امنیت مشاور جان بولټون او د اسرائیل صدر اعظم ولسمشر ټرمپ لمسوي چې له ایران سره جنګ وکړي. د ایران او امریکا اړیکې له هغه وخت وروسته خرابې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د اټومي وسلو د تړون نه ووت او په ایران یې تور ولګاوه چې ایران د دغه تړون شرایط ته درناوی نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې هغه په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره جنګ نه غواړي خو نورې لمسوي. ښاغلي جواد ظریف دغه خبرې په یوې تازه مرکه کې کړي دي. هغه ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه غواړي خو د دې معنی دا نه ده چې هغه جنګ ته لمسول کیدای نشي. سپینه ماڼۍ تر اوسه پورې د جواد ظریف د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه دی کړې. همداراز جواد ظریف زیاته کړې چې د ملي امنیت مشاور جان بولټن او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لمسوي چې د ایران سره جګړه وکړي. د ایران او امریکا اړیکې د هغه وخت وروسته خرابې شوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د اټومي وسلو د تړون نه ووت او په ایران یې تور ولګاوه چې ایران د دغه تړون شرایطو ته درناوی نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي چې امریکا معذرت وغواړي
او هغه فشار چې د روحاني په وینا امریکا په غیر قانوني ډول پر ایران راوستی لري شي. د امریکا حکومت د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت، خو واشنگټن بیا پر ایران غږ کړی چې له نړیوالو سره پر خپل اټومي موافقې له سره خبرې وکړي. همداراز د ایران ولسمشر پرون د امریکا په ځواب کې ویل چې ایرانیان که تل د مذاکرو او ډیپلوماسۍ خلک دي، په عین وخت کې د جنگ او دفاع خلک هم دي. د نړۍ د تیلو په مارکیټ کې نرخ پرون بیا په بېسر ډول لوړ شو، خو د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا له پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د ایران پر وړاندې د بندیزونو د زیاتېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د حکومت پریکړه مهمه ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هیله مند دی چې په لیبیا کې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې په راروانو 2 اونیو کې نتیجه ورکړي. د قماندان خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د خلیفه حفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. لیبیا چې په تیلو غني هیواد ګڼل کیږي، په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واکه وپرځول شو. د رویټرز اژانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یو کنفرانس کې وویل په لیبیا کې د ښکېلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ شوي دي. ښاغلي سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله مند دی د دغه تماسونو نتیجه د مې میاشتې په لومړیو کې یعنې د روژې تر پیل مخکې ولیدل شي. د قماندان خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د خلیفه حفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه حفتر په بنغازي ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه 3 اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شوه چې د خلیفه حفتر ځواکونو په طرابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د طرابلس له ځینو سیمو شاته تنبول شوي دي. د طرابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 140 تنه وژل شوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستعمره وه د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لاره ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شماله د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایټالیا د بهرنۍ چارو وزیر چې په روم کې له غسان سلامه سره په خبري کنفرانس کې حاضر وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لویې جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غني هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واکه وپرځول شو. دغه هیواد له هغه راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا حالات. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربیې. درنو لیدونکو، دا و د دې مهال خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.